سلامونه قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر که مو په یاد سي یوه شپه په کابل کې د پنجشیر د نیولو اوازه او ډېرې هوایي ډزې وسوې چې کیسه اصلي داسې وه په همهغه شپه د ISI مشر جنرال فیض حمید کابل ته د دې لپاره راغلی و ترڅو د افغانستان اداره د حقاني شبکې په مرسته ترلاسه کړي او د پاکستان د یوې صوبې په توګه یې اداره کړي چې دې پیشنهاد د ملا عبدالغني برادر او جنرال فیض حمید ترمنځ لفظي شخړه رامنځته کړه چې وار له مخې فیض حمید تماچه راکاږي او ملا برادر پرې دوه ډزې ولي چې دې پیښې سره سم ملا برادر ته نږدې کسان په فیض حمید او ورسره د جګپوړو پاکستاني چارواکو او د حقاني شبکې پر څو غړو ډزې کوي او مرګونه یې ولي چې په همدې شپه د ملا برادر د پلویانو لخوا په کابل کې د پنجشیر د نیولو په پلمه ډزې کیږي ملا برادر په همدې شپه د نږدې ملګرو لخوا یو نامعلوم ځای ته د تداوي لپاره وړل کیږي په لومړیو کې د هغه د مرګ اوازه خپره سوه خو له یوې اونۍ تداوي وروسته ملا برادر روغ شو او فیض حمید سره د نورو ملګرو یې په سهار کې پاکستاني طیارو په وسیله پاکستان ته انتقالیږي چې وروسته د جنرال فیض حمید په ګډون 10 تنه د پاکستان ISI غړي مړه شول په کابل کې عین شهیدان وایي چې سبا تر بل هر وخت ډیر د کابل نړیوال هوایي ډګر د پاکستاني طیارو د پروازونو شاهد وو له دې پیښې وروسته پاکستاني چارواکو تصمیم ونیوی چې د خپل د دې جګپوړي دولتي چارواکو د مرګ پټولو لپاره دغه د وظیفه کې بدلون پریکړه وکړي په وروستیو کې فیض حمید د رسنیو څخه هم نادرکه دی او هغه ته نږدې ملګري هم ترې کوم خبر نه لري ځکه پاکستان لا هم د فیض حمید د مرګ پیښه پټه ساتلې او یوازې دغه د بدلون خبرونه خپروي او د ISI د نوي مشر ندیم احمد د ټاکلو په غونډه کې هم نه دی لیدل شوی ویل کېږي چې پاکستان د فیض حمید د مرګ پیښې پټولو او د یوې نوې سیاسي لوبې د پیل لپاره د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله خوند مړی او ژوندی ورک کړی دی او داسې کنګوسې خپروي چې ملا هیبت الله مړ شوی دی د ویډیو له کتلو مو ډیره مننه که مو ویډیو خوښ شوی اتمنې د سره لایک او شیر کړئ د لا ښایسته او په زړه پورې مطالب لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو د لا په امان